بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو اکسل پروګرام را خلاصوو. تېره ورځ په اکسل پروګرام کې کومه موضوع باندې کار کړی و؟ شاید انزرت مینو مربوط پر الستریشن پارت باندې کار کړی. د الستریشن پارت مربوط پکچر، شیپ، آیکن، 3D ماډل، سمارټ آرټ، سکرین شاټ په دې ټولو باندې کار کړی و. انشاءالله مشکل به نه وي. بل کمانډ د چک باکس په نامه باندې. چک باکس دا په دې لوړ ماډل آفیسونو کې کمانډ اضافه شوی دی، په ټیټ ماډل آفیسونو کې بیا نشته. یعنې که چیرې ضرورت پیدا سي سته دلته په اکسل پروګرام کې د ټیک مار لپاره یا د چک کولو لپاره نه، موږ داسې یو لیست جوړوو چې هلته یو ټیک مار چک ورته وي. نو د هغه لپاره که چیرې ضرورت پیدا سي، اوس مثال دا کالم داسې انتخاب وغواړم چې په دې کالم کې چک باکسونه اضافه کړم. فقط دا ګوره د چک باکس لپاره یو بکس اضافه سو، نور ټیک مار بیا په موږ پورې اړه ده. نو دې ته چې ویل کېږي چک باکس ویل کېږي. دا یو وسایل دلته اضافه شوی دی په دې 2021 ماډل آفیس کې، او البته په دې ټیټ ماډل آفیسونو کې نشته. بله موضوع د چارټ. چارټ هم ډېر وسا ده، عیناً لکه ورډ پروګرام کې چې موږ تاسې چارټ کاروئ د کولی شو دغسې دلته هم دا چارټ کار کړو. فقط زه فرق درته ښیم، فرق له ورډ پروګرام سره څنګه لري. ګوره دا د چارټ مربوط پارټس چې ده، ریکموندډ چارټ ده، دغسې کالم چارټونه دي، لاین چارټونه دي، پی چارټونه دي. مقصد دا ټول دلته په کټګوریو باندې ویشل شوي. هره برخه یا هره کټګوري چې راخلاص کړي هغه یو لیست درته راخلاصوي. په هغه لیست کې بیا کولی شي چې ته دا کټګوري مربوط یو نمونه ورته انتخاب کړي. هغسې د انتخاب کړو نو هغه خپله مستقیما و صفحې ته اضافه کېږي، بیا کولی شي ایډیټ کړي. خو ګوره په ورډ پروګرام کې چې موږ تاسې یو دغه چارټ انتخاب کړئ، د چارټ نمونه به مې انتخاب کړله، له هغه وروسته به مې ایډیټ کې کوئ. نو په اکسل پروګرام صفحه ورسره راخلاص وه، ټیبل هم په اکسل پروګرام کې ورته جوړ. خو دلته دغسې نه ده. وار تر له مخه به ته دلته ډیټا لرې، معلومات به دې اضافه کړي، له هغه نه وروسته بیا کولی شي دلته د چارټ لپاره یو نمونه ورته انتخاب کړي. فقط د ورډ پروګرام سره دغونه فرق لري، نور فرق نه لري. اوس فرض کړه دلته راځو یو جدول جوړوو، وبه لیکو نیم احمد، علي، ولي، خان، جمال، او رابسو. دلته به د څو پروګرامونو نومونه ولیکو: ورډ، اکسل، انټرنیټ، او ټوټال کې باسي که نه باسي هغه بیا په تا پورې اړه لري. خو مقصد دې پروګرامونو ته به نمرې ورسوو. ښه، اوس ګوره په ورډ پروګرام ډیټا به هم نه وه انټرې کړې. یو چارټ به مې انتخاب کړی، د چارټ یوه نمونه به مې انتخاب کړل. هغه نه وروسته به په ضمن کې ورسره د اکسل پروګرام صفحه هم راخلاصه شوه. په اکسل پروګرام کې به هم بیا په همدې شکل باندې یو ټیبل جوړ کړئ. هغه ټیبل چې به هم هلته په اکسل پروګرام کې ایډیټ کوي، معلومات ډیټا به یې ټوله په ورډ پروګرام کې په چارټ کې راته شو. هغه خو مو زده ده د ورډ پروګرام چارټ. نو ګوره دلته فقط دونه فرق لري چې وار له واره به موږ تاسې ډیټا انټرې کوو، معلومات به لرو. صحیح ده؟ جدول یا ټیبل داسې مو جوړ کړی ده، دا ټول مکمل جدول داسې انتخابوو. له هغه نه وروسته راځو دلته د چارټ مربوط هر قسم چارټ چې تا انتخاب کړئ هغه کولی شي په صفحه کې اضافه کړي. اوس مثال راځو دلته کالم چارټ باندې کلیک کوو. کالم چارټ کې زه غواړم چې دا قسم نمونه ورته انتخاب کړم. دا نمونه چې مې انتخاب کړه نو ګوره دلته بیا د دې ډیټا مربوط بیا یو چارټ راته جوړوي. چارټ چې یې راته جوړ کړئ، په هغه کې بیا اوس مثال دلته بیا لیجنډ کې ورسره اضافه کېږي چې د ورډ پروګرام لپاره جلا ځان ته رنګ لري، اکسل پروګرام جلا ځان ته رنګ لري، انټرنیټ پروګرام د دغسې. اوس مثال احمد په پروګرام کې څومره وړي دي، هغه نمرې که غواړې چې دلته شو کړې یا ښکاره کړې، که چیرې پوینټر ورته نږدې کړې هم هلته هغه ویډیو عدد درته ښیي چې مثال په ورډ پروګرام کې احمد 58 نمرې وړي دي، او په اکسل پروګرام کې احمد څو نمرې وړي دي، 56 نمرې وړي دي. همدارنګه انټرنیټ پروګرام کې څو نمرې وړي دي، 58 نمرې. نو ګوره دلته که چیرې غواړې چې نور ایډیټ کې وکړې، د چارټ مربوط دوې مینوګانې نورې اضافه کېږي. یوه د چارټ ډیزاین په نامه یادېږي، بله بیا د فارمټ په نامه باندې یادېږي. چارټ ډیزاین کې په هغه شکل باندې لکه څنګه په ورډ پروګرام کې دا کاروئ، په هغه شکل کولی شئ دا مینو هم
کار کې درسره خو ځینې شیان که چیرې غواړې دلته په چارټ کې اضافه کړي. اوس مثال دلته راځو اډ چارټ الیمنټ ته راځو. زه غواړم چې دلته په دې چارټ کې څه اضافه کړم؟ لیبل اضافه کړم، د چارټ نمرې یا نومونه اضافه کړم. او که چیرې غواړې دا لیاوټ دا شکل دې بل شکل ته واړې یوازې نمرې دې راته وښول چې هم کولی شي دلته یو لیاوټ ورته انتخاب کړي. کلر رنګونه ورته انتخابول، کولی شي د ټولو کالمونو رنګونه چې کې چینج کړي یا بدل کړي. او چارټ سټایل د چارټ لپاره یو سټایل غوره کول انتخابول، که چیرې دلته یو سټایل ورته انتخاب کړي په دې شکل باندې نو بیا تا ته په صفحه کې په هغه شکل یو چارټ جوړېږي. سویچ راټ کالم راګانې کالمونو ته او کالمونو راګانو ته اړول. سلیکټ ډیټا هغه ډیټا ټوله مکمله انتخابول یا سلیکټول. او چینج چارټ ټایپ د دې چارټ ټایپ بدلول، شکل بدلول. اوس مثال کالم چارټ موږ تاسې انتخاب کړی د غواړم چې دا چیش ته واړوم، لاین چارټ ته واړوم، پی چارټ ته واړوم، بار چارټ ته واړوم، نه هر قسم چارټ چې بیا تا دلته یو نمونه ورته انتخاب کړه خپل اتومات په همغه چارټ باندې تبدیلېږي. او موو چارټ دا چارټ موو کول، حرکت ورکول، انتقالول بلې خواته چیرې انتقالول. اوس مثال پر موو چارټ باندې کلیک کوو، نیو شیټ چې ده په دې کې اوس ګوره اول چارټ ده موږ تاسې دلته جوړ کړی ده، دا انتخاب ده. او اوبجکټ دا په څوم شیټ ته انتقالوي، اوبجکټ یې مثال په دوم شیټ کې ځای پر ځای کوي، دریم شیټ کې ځای پر ځای کوي. هر شیټ ستا دلته انتخاب کوي. دلته څو شیټه لرو؟ 3 شیټه لرو. اوس مثال غواړم چې دا چارټ دوم شیټ ته انتقال کړم، فقط اوکې باندې کلیک وکړه، له هماغه اول شیټ څخه دا ټول مکمل چارټ را انتقالوي. دوم شیټ کې بیا کولی شي ځای پر ځای. نو بله مینو چې د هغه د فارمټ په نامه باندې یادېږي. نو فارمټ مینو دا د چارټ د شیفټ لپاره هم کولی شي په همغه شکل کار وکړو، د ټکس باکس لپاره هم کارېږي، د چارټ لپاره هم کارېږي، البته د پکچر لپاره هم کارولی شي. پکچر لپاره نو کېدای شي ځینې کمانډونه بیا تغیر ورسره ولري. مقصد دې ټولو کمانډونو لپاره یو شان کارېږي. نو ګوره دلته دا ټول مکمل چارټونه چې دلته په وډ پروګرام کې به موږ تاسې یو چارټ را خلاص کړي، د چارټ کمانډ چې به انتخاب کړئ، بیا به جلا ځان ته یو بل لیست را خلاص کړي. په دغه لیست کې به بیا په کټګوریو باندې موږ تاسې چارټونه ته پېژندل یا انتخابول ورته. خو دلته ورته له مخه دلته په صفحه کې لا په دې رایبون ځای کې لا په کټګوریو ویشل شوي دي. کولی شي ورته له مخه یوه کټګوري را خلاص کړي، یو نمونه یې را خلاص کړي، بیا په هغې کې یو چارټ انتخاب کړي او بیا په هغې کې ایډیټ کړي. بل راځو سپارک لاینز ته. په سپارک لاینز کې لاین لرو، کالم لرو او وینډوز لرو. دا د څه لپاره کارېږي؟ دا هم د اعدادو د ښوول لپاره کارېږي. اوس مثال دلته ما یو عدد لیکلی ده، بل عدد مې دلته لیکلی ده، صحیح ده. فرض کړه چې دا نمرې دي، دا نمرې که غواړې چې د لاین په شکل باندې په یو سیل کې وښیه، دا نمرې ټولې داسې انتخابوو او له هغه نه وروسته پر لاین باندې کلیک کوو. پر لاین چې مو کلیک وکړئ، لوکیشن رینج په کوم سیل کې وښیه، موږ وایو په دې سیل کې دې راته وښول شي. له هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوو. پر اوکې سیم کلیک وکړئ. نو اوس ګوره دلته نمرې سیم په هر قسم هلته اضافه کړي په هغه شکل باندې دلته د لاین یو شکل ورکوي چې دا نمرې په دې اندازه باندې په دې شکل جوړې دي. اوس مثال 88 نمرې چې دي دا تر ټولو لوی عدد، له هغه نه وروسته بیا 450 ټیټ عدد ده او 15 بیا تر 450. مقصد یو عدد د لاین په شکل باندې ښوول. اوس که چیرې زه راولاړ شم دا عدد ټیټ کړم ده، صحیح ده. اوس مثال دا 10 ته واړوم، هلته لاین هم په هغه شکل ورسره ښکته وپورته کېږي. یعنې د لاین او د دې نمرو ترمنځ اړیکه اوس پیدا شوه. تاسې په دې نمرو کې ایډیټ کوئ یا د عدد اضافه کوئ یا کموئ، په هغه شکل باندې تاسو په هغه لاین کې ایډیټ کېږي، یا لاین کمیږي یا پورته کېږي یا لوړېږي، په هغه شکل جوړېږي. بل خو دا انګراف ده، صحیح ده. بل کالم ته راځو. که چیرې غواړې چې دا اعداد د کالم په شکل وښویې، کالم خو ما درته وویل کالم څه ته ویل کېږي. کالم په چارټ کې مو وویل د چارټ نمونه مو وویل، دا ګوره کالمونه دي، صحیح ده. د ستونونو یا کالمونو په شکل که غواړې چې دا نمرې اعداد وښیې، دا ټول نمرې اعداد داسې انتخابوو. له هغه نه وروسته راځو پر کالم باندې کلیک کوو او لوکیشن رینج چیرې غواړې شو کې یې ښکاره کړي. اوس مثال دلته یو لوکیشن ورته انتخابوو، داسې مې انتخاب کړئ. له هغه نه وروسته پر اوکې باندې کلیک کوو. نو ګوره دا نمرې اوس د چیش په شکل راته ښیي، د کالم په شکل راته ښیي. که چیرې زه راولاړ شم دلته په دې نمرو کې ایډیټ وکړم، دا وار له وار چې لیکل شوي دا نمرې تر ټولو ټیټ نمره ده، 20 نمره ده، صحیح ده. د دې کالم چې ده یا ګراف چې ده هغه ټیټ ده. نو که چیرې زه دا لوړ کړم، مثال تر 450 اضافه کړم، دا 80 کړو، نو هغه کالم خپله اتومات ورسره جوړېږي او بل منځنی کالم چې د هغه بیا ټیټېږي. بل وینډوز اعداد د ګټونکي یا بایلونکي په شکل په نمونه باندې ښوول.
یا اکثره وخت که چیرې تاسې ورته فکر شوي هلته یو بازي روانه وي په دا سکرین باندې هلته په یو چینل کې بیا د ګټونکي او د بایلونکي لپاره یې دغه ورکړي نمرې ورکړي او بایلونکی سي هغه عدد سور راځي یا مثال هغه ګټونکی سي د هغه عدد شین راځي صحیح ده په دې شکل باندې مقصد یو نمره ورته انتخابول اوس فرض که چې دا دوه عدد موږ داسې داسې انتخابو داسې مې انتخاب کړو بیا پر وینو لوز باندې کلیک کوو او لوکیشن رینج غواړم چې دا درته شو کړم یا ښکاره کړم د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوو نو اوس ګوره دلته دا خو ګوره یو نمره انتخاب سوه ورته دلته بیا ګوره سپارک لاینز په نامه باندې یو بله مینو اضافه کېږي ته کولی شې په دې کې ایډیټ وکړې تغیر کې راولې صحیح ده اوس مثال فرض کړه چې دا بایلونکی ده دا شپېته عدد دا به موږ تاسې منفي څو ورته ولیکو منفي شپېته به ولیکو نو بیا هغه عدد چیش ته اوړي هغه فارمټ ته اوړي سره ته اوړي صحیح ده دا یا مثال منفي عدد دا مثبت عدد د مثبت عدد په شنه رنګ راته ښیي منفي عدد بیا په سره رنګ راته ښیي او سپارک لاین کې که غواړې چې نور ایډیټ وکړې تغیر کې راولې سټایل ورته چینجولی شي دغسې فرست پوینټ اول پوینټ دې څه رقم ښکاره شي لاست پوینټ آخري پوینټ دې څه رقم ښکاره شي صحیح ده های پوینټ هغه لوړه نمره مثال په یو رقم په یو بل شکل ښکاره کول یا شو کول وینو لوس په شکل د عدد یا د نمرې ښکاره کول یا شو کول یا بیرته کالم ته اړول صحیح ده مقصد دا کمانډونه اوس هلته چې موږ تاسې کار ورباندې کوئ هغه کولی شي دلته هم بیا کار که غواړې چې نور ایډیټ کې وکړې یا دغسې څه تغیرات کې راولې هغه نو بېرته بیا سپارک لاین ته راځو په سپارک لاین مینو کې کولی شي ایډیټ وکړې تغیر کې وکړې بل کمانډ ده سلایسر کمانډ هم په یاده موږ تاسې ویلی وو چیرې هم ویلی وو په پایوټ ټیبل کې هم ویلی دلته به یو ټیبل را سره انشاءالله سټوډیو اوس فرض کړه چې دا یو ټیبل صحیح ده دا ټیبل موږ تاسې جوړ کړی ده دا ټیبل په برخو باندې وویشم تقسیم یې کړم سلایسر ته راځو په دې باندې کلیک کوو اوس ګوره په دې ټیبل کې موږ تاسې کوم عنوانونه چې لرو د نیم کالم د لاست نیم د فول نیم د ورډ د اکسل د انټرنیټ پوینټ مقصد دا هر قسم عنوانونه رسېدلي هغه ټول دلته موږ تاسې شو کوي یا ښکاره کوي اوس مثال د نیم کالم د دا ډېر ضرور ده باید دا شی سي په صفحه کې جلا ځان ته پیس سي او ځای پر ځای سي یا دغسې د ورډ پروګرام نمرې دي د اکسل پروګرام نمرې دي ټوټل دي مثال دا هم راته وښول شي ډیټ دې هم راته وښول شي د هغه نه وروسته پر اوکې باندې کلیک کوو پر اوکې سم کلیک وکړئ نو ګوره دلته چې کوم کالمونه موږ تاسې انتخاب کړي وو یا کوم عنوانونه چې مې انتخاب کړي وو هغه ټول دلته په صفحه کې راته ښیي دا د ټوټل کالم ولې بلینک ده دا په دې خاطر چې هلته خالي ایډیټ نه ده کېڅاوه نو که دا که غواړې چې بېرته ایستی په کټ باندې کلیک کوو هغه کولی شي بېرته ایسته کې له منځه یوسئ که غواړې چې په دې ټیبل کې یو مشخص نوم پیدا کړې یا مثال یو عدد پیدا کړې هغه بیا ډېر په اسانۍ سره کولی شي اوس مثال د اوومې په 24 په دې نیټه یا په دې تاریخ باندې کم نفر امتحان ورکړی د چا امتحان ورکړی د مثال هغه نفر راته وښایه ډبل کلیک ورباندې کوو هم ټول په جدول کې درته ښیي او هم دلته په دې کالمونو کې دا مکمل ریکارډ درته ښیي سر خلاصېږي دا مخکې هم کار ورباندې کړی وو خو فقط طریقه یې همداسې ده صحیح ده هغه د ټیبل ټول عنوانونه چې دي هغه کالمونه چې دي هغه کولی شي په برخو باندې تقسیم کړي یا په صفحه کې جلا جلا پیسټ کړي ځای پر ځای کړي یا که غواړې چې ایډیټ کې وکړي هغه نو طریقه یې همدا طریقه ده یو نوم کې پیدا کړي سرچ کړي بل کمانډ ده د انزټ مینو مربوط ټایم لاین چې ده دا په پایوټ ټیبل کې کارېږي دا څنګه کارېږي اوس مثال راځو دا کالمونه به ایسته کړو یو پایوټ ټیبل به جوړ شم سره خلاص دا مې ایسته کوي یعنې ګوره ټایم لاین چې یوازې د چی مربوط ده د ډیټ او ټایم مربوطېږي خیر یوازې به چی پرېږدو ډیټ به پرېږدو او دلته دا هم ټول ایسته کوم ډیټ پرېږدو او دا پروګرام نمرې پرېږدو دا لاست نیم او فل نیم دا به هم ایسته کړو ښه اوس راځو زه راځم دا ټول مکمل جدول داسې انتخابوم داسې مې انتخاب کړئ دا غواړم چې شته واړم پایوټ ټیبل ته واړم پایوټ ټیبل باندې کلیک کوو ایگزسټینګ ورکشیټ یعنې دا اوسنی شیټ غواړم چې کار کړم او دلته دا پایوټ ټیبل جوړ کړم له هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوو پر اوکې سم کلیک وکړئ اوس ګوره په پایوټ ټیبل کې نیم ضرور ده چې باید دا شو شي دغسې ورډ پروګرام نمرې اکسل پروګرام نمرې
همدارنګه ډیټ راته شو. نو ګوره دلته دا ټایم لاین کمانډ چې ده هغه د دې ډیټ مربوط کېږي، هغه بیا په پایوټ ټیبل کې کارېږي. نو که چیرې موږ تاسې داسې یو ټیبل ولرو په همدې شکل باندې، زه راځم دا ټول مکمل ټیبل داسې انتخابوم، دا پایوټ ټیبل، بیا انزرټ مینو ته راځم. په انزرټ مینو کې موږ تاسې یو کمانډ لرو د ټایم لاین په نامه باندې. که چیرې زه دا ټایم لاین را خلاص کړم، ګوره دلته موږ تاسې هغه یو کالم چې لرو د ډیټ په نامه باندې، یا که چیرې ټایم وي د ټایم لپاره جلا ځان ته کالم یې هغه هم دلې راته شو کوي. زه غواړم چې دا ټول مکمل جدول سرچ کړم، یا مثال چاڼې کړم د ډیټ له لحاظه. صحیح ده، مثال پر ډیټ باندې کلیک کوو او دا شی کوو اوکې کوو، داسې مو اوکې کوي. که غواړئ چې دا لیست د مونټ له لحاظه، یا د مثال د کال له لحاظه، د کوارټر له لحاظه، د ډې له لحاظه سرچ کړئ یا چاڼ کړئ، بیا موږ تاسې دلته دا دغه ورته انتخابوو، کټګوري ورته انتخابوو. اوس مثال زه میاشت ورته انتخابوم، میاشت چې مې انتخاب کړه، دا راځم دلته اوس ګوره په 2024 کال کې د جنوري په میاشت کې، یا مثال د فبروري په میاشت کې ماته وښیه چې کوم نفر امتحان ورکړی دی. اوس ګوره دلته دا میاشت چې دی دا ټولې خالي دي، یوازې د جولای میاشت راته ښیي. مثال په 2024 کال کې د جولای په میاشت کې دې نفر ورشي کړی ده، امتحان ورکړی دی یا ازموینه کړې ده. سره نو خلاص. نو اوس ګوره دلته دا ډیټ یا تاریخ چې دا ټول مکمل د یوې میاشتې دی. که چیرې د مختلفو میاشتو وي، بیا اوس مثال د جولای میاشتې نفر راته وښیه، د جون میاشتې نفر راته وښیه، صحیح ده، یا د مۍ میاشتې دا راته وښیه. که چیرې یوازې کلونه تا یې تغیر کړي دي، بیا یې ورته انتخاب کړو. دلته اوس مثال 2024 کال کې، یا په 2028 کال کې، 2028 کال کې کوم نفر امتحان کړی دی، مثال کم کارمندان موږ تاسې مقرر کړي دي، هغه ټول مکمل په دې لیست کې راته وښیه. که د ډې له لحاظه اوس مثال دې باندې کلیک کوو، اوس ګوره دلته جولای میاشت کې په اوله ورځ باندې چا امتحان ورکړی ده، د اوله ورځې نفر راته وښیه، هغه موږ تاسې نه لرو. دومه ورځ، درېیمه، څلورمه، پنځمه، له څو څخه د تاریخ شروع ده ولا خبر یم، لسمه، یولسمه. نو دلته ګوره بیا تا ته ټول مکمل د یوې میاشتې ریکارډ درته ښیي. اوس ګوره د جولای 2024 د جولای پر 20 تاریخ باندې احمد مثال امتحان ورکړی، د جولای په 22مه بل نفر راته وښیي چې علي امتحان ورکړی، د جولای په 23مه باندې مثال جلال امتحان ورکړی. نه مقصد که چیرې ډې ورته انتخاب کړي، د ډې مطابق تا ته جدول ښیي، او که چیرې مونت انتخاب کړو، د میاشتې مطابق تا ته جدول ښیي. که چیرې کوارټر ورته انتخاب کړو، نو هغه موږ تاسې یو کال څو فصله ده، 4 فصله لرو. بیا هغه 4 فصلونو کې که چیرې یو چا امتحان ورکړی، مثال دوبی، منی، ژمی، پسرلی، دغه 4 فصلونه ټول مکمل درته ښیي. د دې ژمه ټوله شپه پر غراب تېره کړې، نه تلفظ دی. او که چیرې ير ورته انتخاب کړو، کلونه ورته انتخاب کړو، دا بیا د کلونو مطابق بیا کولی شي لیست چک کړي، چاڼ کړي یا سرچ کړي. او که چیرې پر کلیر باندې کلیک وکړو، بیرته ټول مکمل جدول راته ښیي. مقصد دا ټایم لاین چې ده، دا د څه شي مربوط ده؟ د پایوټ ټیبل مربوط کېږي. بیا په پایوټ ټیبل کې که چیرې موږ تاسې ډیټ ولرو، یعنې د ډیټ مطابق یو لیست چک کول، چڼ کول، سرچ کول، که چیرې ډیټ کې استعمال شوی نه وي، دا کمانډ بیا نشو کارولی. ټایم هم همداسې کولی شي کار یې. نو د ټایم دا د خپله ټایم لاین په نامه باندې یادېږي. بل کمانډ د لینک په نامه باندې. لینک که غواړې چې له یو بل فایل سره اړیکه ورکړې، اوس مثال دلته ما جدول جوړ کړی ده، غواړم چې په دې جدول کې د هر شخص عکس راواخلم، دلته په دې سیلونو کې ځای پر ځای کړم. که چیرې زه د هر نفر تصویر رااخلم، یا مثال دلته ځای پر ځای کوم، مجبوراً په دې اندازه باندې به زه د هر شخص ریکارډ غټوم، یا هغه سیل په هغه شکل غټوم سره، ځکه چې بیا تصویر نه کې ځایېږي. نو که چیرې غواړې چې یوازې له تصویرونو سره لینک ورکړې، تصویرونه دې په کمپیوټر کې جلا ځان ته پراته وي، او دلته دې فقط اړیکه ورسره موجوده وي، چې کلیک ورباندې وکړو، نوم دې مثال موجود وي، چې کلیک ورباندې وکړو، هغه تصویر باید موږ تاسې له کمپیوټره خلاص کړي. نو د دې لپاره اوس مثال زه راځم دلته یو بل کالم اضافه کوم، د پکچر په نامه باندې. پکچر په نامه مې یو کالم اضافه کړئ. راځم دلته د احمد تصویر سره لینک ورکوم. راځو دلته پر چش باندې کلیک کوو، پر لینک باندې کلیک کوو. پر لینک چې مې کلیک وکړئ، د هغه نه وروسته پر بروس باندې کلیک کوم. فرض کړئ چې دا موږ تاسې چیرې ایښی دی دا تصویر؟ په ډیسکټاپ صفحه باندې مې ایښی دی. په ډیسکټاپ صفحه یا بل ځای هر ځای چې کوو هغه به ورته انتخاب کړو. نامدود کې به وي که په ډیسکټاپ صفحه باندې چیرې Trovare il campo vedere la passo. ډیسکټاپ
کوم دي عکسونه ما سره شته یا دلته یو عکس پروت و چې هغه له ما سره ورک کړل چې خیر په هر صورت چې بعضې دا مهمه نه ده چې له تصویر سره لینک ورکړې صحیح ده ویډیو سره هم لینک ورکولی شي له یو بل پروګرام سره بیخي لینک ورکولی شي له لیکنې سره له غږیز فایل سره لینک ورکولی شي هر قسم فایل چې دي د هغه سره لینک ورکولی شي اوس فرض کړه چې دا یو تصویر که چیرې تصویر وه شرطه دی په فارمټ یې همدا فارمټ دی د تصویر فارمټ ته په دې باندې کلیک کوو له هغه نه وروسته دا شی کوو اوکې کولی شي دلته نوم هم چینج کړي مثال دا د چا تصویر ده د احمد تصویر ده نوم ورته بدل کړئ اوکې باندې کلیک کوو نو اوس ګوره دا لیکنه چې د هغه فایل سره اړیکه لري لینک لري کوم وخت چې موږ تاسې دا پوینټر ورته ورنږدې کړو او دغه پوینټر شکل دا د لاس علامې ته واوړي کلیک چې ورباندې وکړئ ته کولی شئ مستقیما د همغه شخص تصویر راخلاص کړئ دلته یې وګورئ وګوره فقط موږ تاسې دغه تصویر سره لینک ورکړئ تصویر هم نه ده رااخیستی همیشه کوم چیرې بیا په کارېده مثال احمد چهره راته وښایه د احمد سره کوم شکل د څوک ده دلته کلیک ورباندې کوو تصویر دې په کمپیوټر کې پروت دی فقط موږ تاسې د تصویر سره اړیکه ورکړې ده نور هغه خپله اتومات راته راخلاصوي دې ته ضرورت نشته چې ټول مکمل تصویر راواخلي او دلته ځای پر ځای کړي نو ګوره که چیرې هغه تصویر په کمپیوټر کې در سره موجود وي تر هغه وخته کولی شي دا راخلاص کار یې کوي که چیرې له کمپیوټر څخه تصویر ایسته کړي وباسئ ختم یې کړي بیا دا لینک کار نه در سره کوي مهمه دا ده چې هغه باید کمپیوټر کې پروت وي در سره موجود وي بل کمال کمنټ په نامه ده دا کمنټ کمانډ بیا انشاءالله په ریویو مینو کې په خپل ځای باندې وایو او پاتې سو د ټکسټ پارت مربوط کمانډونه چې دي دا هم ډېر وسان انشاءالله کار ورباندې وکړو ټول تکراري دي مه کوه ګوره ټکسټ باکس ته هیډر فوټر د ورډ آرت دا هم ټول ویلي دي په ورډ او یوه خبره به نو دا یې چې تاسې به هلته زده کړي نه او کوم زده کړي نه یي دلته بیا ووایو مشکل نه لري کوم چیرې زده یې بیا به دغسې تیز ریویو ورباندې وکړو تکرار به مو هم شي ستا خو زده دي خیر خو بیا هم تکرار ورباندې وکړو داسې تیز به ورباندې ولاړ شو ټکسټ باکس یو د ټکس یا د لیکنې لپاره یو بکس اضافه کول هر ځای چې دلته بیا کلیک وکړئ کولی شئ یو بکس اضافه کړي بیا په هغه کې ایډیټ وکړي اوس مثال درته دا په دې شکل باندې غټ وپراخوئ ګوره ټکسټ باکس چې ده یا شیپ چې ده دا ټول مکمل یو فارمټ لري صحیح ده یعنې د ټکسټ باکس مربوط هم کولی شي د شیپ فارمټ مینو کار کړي او د شیپ لپاره هم کولی شي دا مینو کار کړي وګوره ټکسټ باکس بله یو شیپ ده خو فقط دلته وار له وار موږ تاسې ټکسټ باکس انتخاب کړو په هغه کې ایډیټ کولی شو لیکنه کې کولی شو او شیپ چې موږ تاسې راواخلو یو هغه بیا ځانګړي شکلونه دي هغه شکل چې مرسم کوي له هغه نه وروسته بیا کولی شي د ایډیټ ټکسټ له لارې لیکنه کې ولیکي خو دا وار له واره مستقیما د لیکنې لپاره آماده کېږي نور هېڅ فرق نه لري دا هم مقصد شیپونه دي کولی شي دلته د شیپ فارمټ مینو ورسره کار کوي بل هیډر فوټر د که غواړئ دلته په دې صفحه کې هیډر فوټر اضافه کړي اوس ګوره دلته په ویو مینو کې موږ تاسې نارمل ویو انتخاب کړی دی یعنې په نارمل ویو کې بیا نه د صفحو اندازه راته ښیي او نه هیډر فوټر راته ښول کېږي که غواړئ چې دلته په اکسل پروګرام کې هیډر فوټر ووینئ یا مثال اضافه کړئ دلته راځو په ویو مینو کې موږ تاسې پیج لیاوټ کمانډ انتخابوو داسې مې انتخاب کړئ دا بیا یو بل قسم د لیدلو یا د کتلو یو اندازه په سکرین باندې صفحه په بل شکل درته ښیي د اکسل پروګرام صفحې ټولې داسې درته ښیي لکه په ورډ پروګرام کې زموږ داسې صفحې درلودې دلته بیا کولی شئ په هره صفحه کې هیډر فوټر ورسره اضافه کړي اوس مثال دلته مې هیډر فوټر اضافه کړئ که چیرې زه راولاړ شم دلته په ویو مینو کې بېرته نارمل کمانډ واخلم نه نارمل ویو واخلم نارمل ویو چې مې انتخاب کړئ که څه ملته هیډر فوټر مې اضافه کړی خو دلته په نارمل ویو کې بیا نه راته ښیي خو دا بیا په پرنټ کې ورسره پرنټېږي هغه هیډر فوټر اضافه شوی دی فقط دلته په صفحه کې نه راته ښیي او که چیرې ته راولاړ شې دلته په ویو مینو کې پیج لیاوټ ورته انتخاب کړي پیج لیاوټ کې بیا کولی شئ هیډر فوټر کې هم ایډیټ وکړي او صفحې هم جلا جلا ځان ته کتل شو شي یا ښکاره شي نو هیډر فوټر کې که چیرې غواړئ چې نور ایډیټ وکړي هیډر فوټر مینو ته مراجعه کوو دا کمانډونه انشاءالله ډېر وساري کار ورباندې وکړئ ضرورت به نه وي که چیرې کوم مشکل وي ستونزه وله هغه بیا انشاءالله په چپټر کې هم کولی شي ویې ګورئ چپټر کې ټول مکمل تشریح شوي دي یا له ورډ پروګرام سره کیدای شي داسې مخالف شی نه یو شی داسې په دې کې ګوره کرنټ ډیټ اوسنی تاریخ اضافه کولی شي کرنټ ټایم اوسنی وخت اضافه کولی شي فایل پیج اوس مثال دا جدول ما په اف ډرایو کې ساتلی زه راځم دلته پروفایل پیج باندې کلیک کوم ګوره دلته د هماغه ټول مکمل جدول ادرس راته ښیي چې دا ګوره په سی ډرایو کې په یوزر زی ډي سی ډي په نامه باندې یوزر د په ډیسکټاپ صفحه د سټوډنټ مارک په نامه باندې دا لیست شی شوی ده
ثبت شوی ده. صحیح ده. یعنې فایل پیج په دې معنی چې د فایل د ثبت ځای راته ښیي، موقعیت یې راته ښیي. فایل نیم د فایل نوم راته ښیي، د سټوډنټ په نامه باندې دا لیست موږ تاسې ثبت کړی دی هغه راته ښیي. او همدارنګه شیټ نیم د شیټ نوم اضافه کول. اوس مثلا د ټیبل په نامه باندې دا شیټ یادېږي، که غواړئ چې دا نوم دې دلته په دې هیډر کوټر کې اضافه شي هم کولی شئ. پکچر اضافه کول او فارمټ پکچر له لارې بیا کولی شئ په هغه پکچر کې ایډیټ وکړئ، تغیر کې راولئ. ګوټ هیډر ته تلل او ګوټ فوټر ته تلل، دا ټول داسې عادي شیان دي. کار ورباندې وکړئ انشاءالله ډېر وساتي. بل کمانډ ده ورډ آرټ سټایل. ګوره دا ټکسټ باکس، شیپ او ورډ آرټ سټایل، بیا درته وایم چې دا ټول شی د یوه موضوع ده. یعنې ګوره که چیرې موږ تاسې ورډ آرټ راخلاص کړو، ورته له مخه دلته کولی شئ ته یو ډیزاین انتخاب کړې، له هغه نه وروسته دلته تا ته یو ټکسټ باکس اضافه کېږي، په ټکسټ باکس په هغه ډیزاین باندې لیکنه کې ولیکئ. بیا که غواړئ چې دا ډیزاین یې تغیر کړي یا دا شیپ یې تغیر کړي بدل کړي، بیرته شیپ فارمټ منو اضافه کېږي. په دې شیپ فارمټ منو کې کولی شئ ورډ آرټ سټایلونه ټول مکمل کار کړئ. یعنې ګوره په یو شیپ کې چې به م لیکنه ولیکله ساده لیکنه، له هغه نه وروسته به م دلته ورډ آرټ سټایلونه تغیرول. خو دلته ورډ آرټ سټایلونه چې دي دا ورته له مخه ته کولی شئ یو نمونه انتخاب کړئ ورته، له هغه نه وروسته بیا هغه شیپ فارمټ منو کار کړئ. سیګنیچر لاین د سیګنیچر یا د امضا لپاره د لاسلیک لپاره یو لاین اضافه کول. که چیرې ضرورت یې ورته په صفحه کې په هر ځای کې کلیک کړئ، هغه ځای کې کولی شئ یو سیګنیچر لاین چې کې اضافه کړئ ورته. دغسې مثال یو نوم ورته ذکر کوو، دلته هغه وظیفه مشخصه وو، هغسې مشخص په اوکې باندې کلیک کوو، هغه خپله اتومات په هغه ځای کې اضافه کېږي. مقصد دا په دې خاطر داسې تیز ورباندې ځو چې دا م ویلي دي والله کمانډونه، که نه وای ویلي بیا تشریح کوئ، ضرورت پرې نه وي. بل کمانډ د اوبجیکټ، تر دې ښه خبره دا ده چې باید وویل شي، داسې پاتېږي تر پاتېدو خو یې نو ویل ښه دي، که څه هم تیز وویل شي. صحیح ده. نو د دې پروګرام وخت ډېر کم ده، تقریبا 8 که 9 ورځې وخت لري. نو په 8 9 ورځې کې باید موږ تاسې پر داسې شیانو پر داسې موضوعګانو باندې کار وکړو چې هغه ډېرې مهمې. اوس مثال ډیټا مینو کې ډېرې موضوعګانې دي، په هغه باید کار وکړو. فارمولا مینو کې دغسې فنکشنونه ډېر مهم دي، په هغه باندې کار وکړو. نو داسې په دغه عادي شیانو باندې وخت ضایع کوو او ورځ تېروو، هغه به زموږ ښه کار نه وي. خیر خو په دا شیان تاسې باید په خپله ورته له مخه له کتلي وو. خیر په هر صورت بل کمانډ د اوبجیکټ په نامه. د اوبجیکټ د دې لپاره کارېږي که غواړئ چې له یو بل پروګرام څخه یو فایل راخلاص کړئ او بیا دلته په دې اکسل فایل کې استفاده کړئ، نو بیا له دې اوبجیکټ څخه استفاده کوو. بس مثال پاور پوینټ پروګرام کې زه یو فایل جوړوم، بیا دلې راخلاصوم، یا په ورډ پروګرام کې یا دغسې په یو بل پروګرام کې نه، هر پروګرام یا ورته له مخه د یو فایل جوړ کړی په ډیسکټاپ صفحه باندې پروت وي نه، کریټ کړم فایل ته راځو، پر براوز باندې کلیک کوو، له هغه نه وروسته اوس ګوره دلته د هر قسم فایلونه کولی شي کار کوي. اوس ګوره د ځلاند سیوي په نامه باندې دا فایل موږ تاسې په ورډ پروګرام کې جوړ کړی دی. غواړم چې دا فایل دلې په اکسل پروګرام کې استفاده کوم، انزرټ باندې کلیک کوو او بیا چیک کوو، اوکې کوو. نو ګوره د ورډ پروګرام ټول مکمله صفحه یا ټول مکمل فایل م راواخلئ، دلته په اکسل پروګرام کې ځای پر ځای کړئ. در کولی شئ دلته په اکسل پروګرام کې له دې څخه استفاده وکړئ یا کار څخه واخلئ. مقصد د اوبجیکټ له لارې هغه پروګرامونه چې موږ تاسې اوس مثال دلته یو کار یو عملیه نشو اجرا کولی په اکسل پروګرام کې، هغه کار ته کولی شئ په یو بل پروګرام کې ترسره کړئ، بیا د اوبجیکټ له لارې راواخلئ، دلته په اکسل پروګرام کې استفاده کړئ. بل راځو سمبول. د سمبول کې دوه کمانډ لرو، یو د اکویشن په نامه باندې یادېږي، بل د سمبول په نامه یادېږي. اکویشن چې ده دا د ریاضي د معادلاتو د حل کولو لپاره کارېږي. که دې چیرې غوښتل چې د ریاضي مربوط یو قسم فرموله یا معادله حل کړې، نو بیا د ګوره دا ټولې نمونې دي نه، هر قسم نمونه چې ستا په کار شوي، ساین کوساین تانجنټ، دا مقصد ټولې ورسره شته. پر هره نمونه چې دې کلیک وکړه هغه نمونه هلته اضافه کېږي، بیا کولی شئ خپله ایډیټ کړئ. او بل سمبول ده، که دې چیرې په اکسل پروګرام کې یو قسم نښه په کار شي، اوس ګوره دا نښې نښانې چې دي دا سمبولونه چې دي دا د کیبورډ ښایسته نشو لیکلی، دا یوازې کولی شي د سمبول کمانډ له لارې اضافه کړي. اوس مثال ټیک مار علامه ده، چې قسم دلته موږ تاسې چیک باکس په نامه باندې یو کمانډ ګورئ نه، ټیک مار علامه کولی شي له دې لارې څخه هم اضافه کوو. په ټیټ ماډل افیسونو کې دا کمانډ هم نشته. او که چیرې اوس مثال چلیفه علامه دې په کار شي، یو بل قسم علامه دې په کار شي، سمبول ته راځو، پر سمبول باندې سم کلیک وکړئ، ګوره دلته مختلف قسمه نښې نښانې پکښې کېږي نه، دغسې ټیک مار علامه ده، دا وکتور علامه ده، دا بل قسم علامه ده، مثلث علامه ده، د ګوتې نښان یا علامه چې ده
مقصد هر قسم معلومات چې دې په کار وي په هغه باندې کلیک وکړه، هغلته په هر سیل چې دې کلیک کړی په هغه سیل کې اضافه کولی شئ. که غواړئ چې بېرته په دې نښه کې تغیر راولي، ایډیټ کې وکړي، یا مثال دا بورډ کې ایټالیک کې هوم مینو ته راځو. په هوم مینو کې دا کمانډونه خو مو ویلي دي، یعنې د لیکنې لپاره چې دا کمانډونه کارېږي، دغسې د دې نښې یا د نښانې د تغیرولو لپاره هم کولی شئ دا کار. نو دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس 15 مینو خو نو له خیره سره پای ته ورسېده. بله ورځ بیا پېښ کوو.